هندي رسنۍ وایي چې د پاکستان مخالفت سربېره هندوستان د اسلامي امارت له مشرانو سره د اړیکو د پیاوړتیا هڅه کوي او غواړي د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکي نوې ډیلي ته راوبلي. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. ټاکل شوې وه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکي د روان کال په اګسټ میاشت کې هندوستان ته سفر وکړي، خو هغه وخت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې مشر د موقت وخت لپاره پاکستان کوي له لوري د سفر بندیز د لرې کولو اجازه ترلاسه نه کړه. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت وایند رندیر سینګ جیسوال ویلي هندوستان له افغان چارواکو سره اړیکې لري او له افغان ولس سره تاریخي ملګرتیا ساتلې ده. د نوموړي په وینا هندوستان د افغان ولس غوښتنې او پرمختیایي اړتیاوې تل ملاتړ کړي دي. د هندي چارواکو په وینا د امیر خان متکي لپاره د سفر بندیز معافیت غوښتنه ملګرو ملتونو ته وړاندې شوې وه، خو هغه منظوره نه شوه. راپورونه وایي چې دا غوښتنه ګواکې پاکستان رد کړې ده. پاکستان د مهال د ملګرو ملتونو د هغې کمیټې مشري په غاړه لري چې د اسلامي امارت د رهبرانو د سفر او شتمنیو د بندیز څارنه کوي. هندي رسنۍ وایي چې اوس مهال هندوستان هڅه کوي چې د امیر خان متکي لپاره د سفر نوې لارې ولټوي. که د ملګرو ملتونو د معافیت اجازه ترلاسه نشي نو کېدای شي هغه په راتلونکو میاشتو کې د سیمه ییزو همکاریو په چوکاټ کې نوې ډیلي ته سفر وکړي. چارواکي وایي چې د هندوستان چارواکي به د افغان وزیر د میزبانۍ له لارې چارې پسې وڅېړي او امکان شته چې دا سفر د بندیز د حل کېدو وروسته په رسمي ډول ترسره شي. که دا سفر عملي شي نو متکي به د روسیې او چین وروسته هندوستان ته هم د لومړي ځل لپاره سفر وکړي. شنونکي باور لري چې د اسلامي امارت لپاره به دغه سفر په نړیواله کچه یو ډول مشروعیت معنا ولري. هندوستان تر دې دمه له اسلامي امارت سره مخاطب خو د زیاتېدو په حال کې اړیکې لري او د دې لپاره په قطر او کابل کې د اسلامي امارت له لوړ پوړو چارواکو سره لیدنې کتنې هم کړې دي.